ملګرو دا د یو حالت دماغ او هغه خبرې په دې کې ګرځي ویره خفګان د بدفعلۍ خواهش آینده او هدف باره کې سوچ د موبایل سوچ مور او پلار باره کې سوچ او همداسې نور څومره زیات لیکن درې داسې مشکلات دي چې 99% خلک پکې اخته دي او دا په هغه وخت کې چې کله د هغوی عمر د 14 کلنې یا 14 کلنې نه تر 15 کلنې او 16 کلنې پورې عمرونه وي د خوب د کټ نه واخله تر صنفه پورې همدا سوچونه د شیطان غوندې ورپسې نښتې وي د ټولو نه مخکې چې کومه وسوسه راځي هغه دا ده چې د ښځو باره کې د جنکو باره کې سوچونه زمونږ خواهش او نارامي دا شیان کله ښه مونږ ته ښکاره کېږي وایو همدا عمر دی او همدا ځواني ده او بل طرف ته بد ښکاره کېږي د الله نه یې یره کوو د شرم د وجې ځان ساتو او چاته خپل د زړه خبره هم نشو کولی دا غواړو چې چاته ووایو خو د شرم د وجې نه خبرې نه تېرېږي لیکن زه د شرم نه تېرېږم او تاسو ته د حل ورښایم لکه څنګه چې زمونږ لاسونه خپې سترګې دا ټول زمونږ اعضا دي همدغه رنګه دا هم زمونږ د بدن یوه غړې ده دا کوم مرض نه دی دا د تېښتې شی نه دی مونږ دې نه تښتو ځکه دې باندې نه پوهېږو او همیشه د دې په صحیح کولو ناکام کېږو او ستړي کېږو پوهېږې ولې مونږ دا سوچ کوو چې خپل شهوت پوره کول دا یوازینۍ د حل لاره ده چې خپل شهوت پوره کړو نو بیا به زمونږ خواهش کم شي لیکن دا هم صحیح ده چې ډېرو کسانو ته وروسته پښیمانتیا او افسوس راځي دې کار باندې وایي دا مې څه وکړه داسې خو نه کېږي چې مونږ فخر وکړو چې اوهو څه خوند و څه کامیابي و څنګه چې ښه خوراکونو سره خپل باډي غټوو همداسې د خپل خواهش پوره کولو سره دا خپل عادت ګرځوو دا عمل مه پرېږدئ چې ستاسو عادت وګرځي او داسې هم مه کوئ چې ځان نه دفع کوئ بار بار او ځان باندې فشار راوړئ ځکه تاسو وګورئ که چېرته د غاښونو کریم خو ته یې سر مونږ بند کړو او ورته فشار ورکړو د فشار ورکولو سره دا نه دفع کېږي بلکې داسې وخت به راشي چې دا به وچوېږي او کوم مواد چې دی هغه به ترېنه خارج شي همدغه رنګې که چېرته مونږ خپل دا خواهش دفع کوو دا ختمېږي نه دا نور هم زیاتېږي او یو ورځ به مونږ باندې غالب کېږي نو مونږ ته څه پکار مونږ باید خپل خواهش او خپل جذبات د دفع کولو په ځای بدل کړو خپل خواهش او جذبات باید وپېژنو چې دا ولې راځي او کله راځي چې هغه بدل کړو که د شپې انټرنیټ کې مصروف یو او غلط ویډیوګانې ګورو نو باید دا بدل کړو ښه ویډیوګانې وګورو ښه چینل یې تعقیب کړو د دې په ځای چې نقصان راشي باید د هغه فایدو پسې لاړ شو که دې لپاره کوو چې خوشحالي موږ ته حاصلېږي یا خوند کوي نو د خوشحالۍ نور ډېرې لارې دي چې هغه باید وکړو لکه خلک خوشحاله کوو دې کې هم خوشحالي حاصلېږي مور او پلار خوشحاله کول الله خوشحاله کول نور خلکو سره مرسته کول دا یقینا د خوشحالۍ اسباب نو دا غټ اسباب موجود دي دا موږ ولې په دې کار باندې راځو او یوازې دا نه دا موږ ته همیشه د خوشحالۍ احساس ورکوي او که دا سوچونه د یوازې کېناستلو له وجې نه راځي بدل کړئ خپل وخت د کورنۍ سره تېر کړئ یا ځان له چېرته ښه ځای ته قدم لاړ شئ یا کله چې درته خوب نه راځي دې لپاره کوئ چې ستړي شو خوب موږ ته راشي نو بدل یې کړئ د ستړي کولو عادت دې بدل کړئ ورزش وکړئ کار وکړئ درس ووایئ نو هغه اسباب استعمال د دې اور د دفع کولو پر ځای یا اور ته د خشاک اچولو پر ځای دا طاقت استعمال کړئ وګورئ چې څنګه دا مشکل حل